ورور جانه که د دغه فارم پاره باندې تاسو خپل رضایت وښیه د دغې تخمي ستنو په اړه باندې چې آیا د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د تخمي ستنو نه تاسو راضي یاستئ؟ بالکل مننه، خیر اوسئ تاسو. دا کوپکس نسل چې دی ښه نسل دی. دا ډاکټر صاحب ماشاء الله دې ژوندی اوسي، موږ سره د لر سپین غر د خوا نه موږ سره ډېره مرسته کوي. مننه. هغه دغه چې دی شیدو فیصدو کې هم ښه ده او وار راوړلو کې هم ښه ده. د مرستیا په اړه هم ډېر مقاومت لري. ښه، ډېر ښه. نو مقاومت یې ډېر دی. زه هغه مالدارانو ورونه خواهش دا کوم چې دغه کوپکس نسل چې هم د شیدو مقاومت لري هم د مرستیا مقاومت لري، په غوښو کې هم ښه دي، ځانونه ښه ساتي. نو دغه مالداري د ماشاءالله موږ ترې راضي یو. شیدو فیصدیان هم ښه دي. د غوا د لنګون د هر لنګون سره فیصدي هم ډېرېږي، زر بېرته وار هم راوړي او نسلونه هم پسې نور هم صفا کېږي. ورور جانه که دغه فارم پاره باندې و چې دلته ستاسو د دغه نسل نه جګې شیدې څومره او که یو ټیټې څومره دي؟ د 14 کیلو شیدو نه نیولې، د 14 کیلو نه نیولې تر 21 پورې 20 کیلو شیدو پورې دا غواګان چې دي موږ سره دې کې اول ځل، دوی ځل او درېیم ځل هم شاملې دي. اول ځل او دویم ځل هم پکې شامل دي، ځکه چې خپل دغه کې هر نسل کې خپل تغییرات راولي. تغییرات یعنې څومره چې زیږون ډېر کوي په اول دویم کېږي، انشاءالله دا نور هم چې دی شیدو زیات ماشاء هغه بیا ښه کېږي. د تغذیې په اړه راباندې راته ووایه که تاسو سره کم خوراک ورکوئ یا کم خوراک سره کم شیدو کوي یا ډېر خوراک سره کم شیدو کوي، څنګه حساب باندې؟ مونږ چې د خپل نورماله خوراک کې لکه زموږ د فارم چې مونږ څه جوړو هغه مونږ نورمال دغه ورکوو، نو مونږ ته مشکل نشته. اوسه پورې مونږ چې کوم دغه لرو دا نتیجه چې مونږ ته کومه راکړې ده هغه مواد سره مونږ زموږ مالونه ټول عیار دي او هر رقم مواد سره عیارېږي او د وخت سره نو ماشاءالله مالونه څه مشکل نه لري. او بل دا ساحه خو چې د ننګرهار ولایت هم د اکثره ګرمي دلته ډېره آیا دغه کمې خوسۍ یا کمې غواګانې چې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د فرانسوي کوپکس تخمي ستنو نه زیږېدلې دي د ګرمۍ مقابل کې څنګه دي؟ د ګرمۍ نه هم ښه دي او د یخنۍ نه ماشاءالله مقاومت کې ښه دي. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. اوس خو دلته لږ مرضونه هم تېر شو، لمفسکن تېر شو، دا نور مرضونه تېر شو، دې مقابل کې څنګه و؟ کم یو زیان خو یې ورنه کړه، کومه غوا نه الحمدلله مونږ شکر دی بیخي امن امان. ښه، ډېر ښه. یعنې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د تخمي ستنې تاسو استعمال کوئ او هغه خوسۍ په غواګانو بدلې شي، نو انشاءالله دغه ټولو مشکلاتو نه تاسو خلاصېږئ. هم به مو اقتصاد ښه شي او هم چې دی یو اصلي او پیاوړی نسل به ترلاسه کوئ. نو کوشش وکړئ چې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د کوپکس مومبلیارد نوم په یاد وساتئ، ځکه ټول مومبلیارد یو شان نه دي. تاسو مالدارانو څخه هیله م همدا ده چې خواري کوئ نو 9 میاشتې یو خوسۍ ته تاسو په تمه اوسئ او هغې باندې مصرف کوئ، باید یو نسل هم ورته هماغسې صحیح القا کوي چې شجره یې معلومه مور و پلار یې معلومه او هیواد یې معلومه. ډېره مننه. مننه، خیر. مهرباني.